السلام علیکم ضیا خان. بسم الله الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ الله. کتونکو څنګه ته سر؟ خیمه تاسو څنګه یې؟ کتونکو ته خپل تعارف وکړه. اصل زه خو یم د افغانستان ښه او نوم مې رفیع الله زاخیل دی او یم د افغانستان اوسېږم په پېښور ایت آباد کې. افغانستان کې رقم ځای د افغانستان کې د ننګرهار یم، خاص د جلال آباد سره. نو دا راته پنځلس ووایه کاله یم. چې 15 کالو په عمر کې تا امیزان شروع کو. په دې عمر کې خو خلک کرکټ کوي، ککی کوي، پبجي کوي، Yes, sir. چې تا ولې دومره غټ ویژن راوړو؟ اصل کې سرجي زه غواړم چې ډایرکټ بیلینر شم، ځکه چې سر پیسې ګټل زما ډېر زیات خوښېږي. او بل That's چې good. تاسو ما ولیدئ نو بیا خو بیخي لیونی شم پسې. صحیح ده سر؟ الله دې همدغه شی نورم لیونی که په پیسو پسې. تھینک یو سر. الله چې دې تاسو نورم غوندې لیونی لرو که ډېر زر به شو. چې څومره لیونی دومره به کامیاب ځي. سر امیزان دې څنګه شروع کو او د څومره پیسو نه دې شروع کو او د کله نه دې سټارټ اغستی و؟ صحیح. دې نه مخکې و سرجي ما یو دوه نیم کاله مخکې پروکسینګ مارکیټینګ کوو. دا پروډکټ به مونږ په رینک کوو که نه سر؟ پروکسینګ مارکیټینګ به مونږ کوو، دا رینکینګ به ریویوز به مونږ زیاتوو. ښه هغې نه بعد پردو خلکو له به دې کوو، پردو خلکو له به دې رینک ورکوو. پردو خلکو له به مې کوو که نه. نو بیا ما سوچ وکړو چې یا د غریب سړي بیا پردو له کار کې ولې خپل سړي د ځان نه کوي، خپل اون بزنس سټارټ کړه. صحیح خبره. سټارټ یور اون بزنس. بالکل. نو چې کله ما خپل بزنس سټارټ کو نو ما زما ورور دی په دوبۍ کې، ښه فیملی سره دی. دوبۍ کې کوم ځای کې دی؟ هغه کاسمیټکس کار کوي، کاسمیټکس بزنس کوي که نه. دوبۍ کې کوم ځای کې دی؟ دوبۍ کې خاص دوبۍ کې دی، مین دوبۍ کې. ښه مین دوبۍ کې دی. ښه مین دوبۍ کې دی، هلته افس دی. نو بس ما ته کال وکړو. نو د دې نه بعد ما ویډیوز کته که نه، تاسو به مې کتئ. نو بس ما ورور له مشوره ورکړم چې بس دا بزنس آنلاین ته ای کامرس دی که ښه ما ویل چې هاو څنګه؟ ما ویل چې بس زه یم دې ځای نه زه کنټرولوم درته، ښه زه ته دې ځای نه کنټرولوم. بس ته داسې صرف اجازه کو، بس ته اکاونټ جوړ کړه. اکاونټ مې ولا جوړ کړو پروفیشنل. او دا امیزان دې زده د کم ځای نه کو؟ زده دې د کم ځای نه کو؟ امازون خو اول تاسو ته ما مخکې چې ما پروکسي مارکیټینګ کوو، خو هغې کې رینکینګ بیا سره تاسو چې رالی تاسو خلک غونډې ونې کړي دي. ښه زه دې م لیونی کړم ښه چې زه دې لیونی کړم نه چې دی ګټي نو باید مونږ یې وګټو. بالکل ښه خبره. نو سټوډنټ ستاسو کمیونټي ما جوین کړله، شاید انور. نو چې دا کله ما جوین کړو نو ما سټرګل سټارټ کو، محنت مې وکړو. داسې محنت مې وکړو چې نن تاسو ما ته مخامخ وئ. دس آی پراؤډ فرام مای سیلف. خبره دا ده چې ته سکول کې که نه کې؟ والا سکول کومه په سویم کې؟ خو بس زه 12م کې یم افغاني. ښه دا تا چې هغې کې بورډ نشي ډایرکټ فرست سیکنډ تھرډ فور فایو. دا تا چې زما په کورس کې څه زده کړو، دا ته په سکول کې ښایي؟ نه دا ما ته بالکل په سکول کې نه ښایي. په سکول کې تا ته څه ښایي؟ سکول کې خو بس کیمسټري ده او فزیک ده او H2O فارموله ده او دا خو زه دې کې ډېر زیات انټرسټ نه یم. اصل کې سیکنډ ایئر سټوډنټ یم، خو دومره زیات I'm not interested. That's good. ښه خبره ده چې خپل کار کې. نو ته اوس په امیزان څومره سیل کې تا چې شروع کړی دی؟ سر زه په امازون کې سر زما چې دی 1 लाख درهم سیل دی، تقریبا 1 लाख 1,1000 درهم. دا به خلکو ته څنګه یقین راولي چې دا 1 लाख درهم تا کړی دی؟ د دې ثبوت موږ ته وښایه. وبخې وله که نه، دا اسانه ده. ثبوت وښایه چې او ته 1 लाख درهم کړي دي. موږ ته خپل سیلر سنټرل وښایه. سرجي اوس به ورته وښایم. ښه د فون نیم خو یې شي او سکرین را سره هم شیر کولی شي. اوکې سر، شیر سکرین به وم. او شیر سکرین ووهه، کار شو سر؟ براوزر باندې کلیک کړه، نیو براوزر باندې کار شو؟ نه لاندې راښکاره شوی. ورېږه لږ صبر، زه اوس یې وکړه. کار شو سر؟ اوس وکړه سکرین شیر سکرین باندې کلیک کړه. اوکې کار شو سر؟ اوس تا سکرین چې دی که نه موږ ته ښکاره شو. صحیح. ښه وروره زما ټوډے سیل سرجي زما 30 درهم دی. دا لا اوس سرجي دلته 2 بجې دي. ښه ټوټل بیلنس چې دی موږ سره 19,000 دی. صحیح ده درهم. ته خپل دغه ته لاړ شه بزنس رپورټ ته. بزنس رپورټ سره به موږ لاړ شو سر. ما دا په 2 فبروري باندې سٹارټ کړی. تقریبا 3 میاشتې نه کېږي سرجي، 2 months او 4-5 days راځي، 2.5 months. ماشاءالله. یس سر. دلته سر فبروري in 2 last date ورکو. صحیح ده سر؟ اپلای کا. Yes sir. Which is amazing.
بس سر دا سر چې تاسو مهنت دی ګوره ښه سر ډېر زیات پراؤډ اف مای سیلف سر چې مهنت مې کړې خواري مې کړې چې تاسو ته مهنت تاسو ته مخامخ کړم او سر جی ما داسې مهنت کړې چې شپې 3 بجې د شاید انور ویډیو ما کتا داسې مهنت ما کړې خو مې نه کړې اسی خلک وی شاید انور چې دومره مالدار دی خلکو ته دا کورس مفت ولې نه ورکوي که دا کور ته مفت اخیستی ته به دلته وي نو سر جی ما ته فرینډز وایي زه فرینډز ته وایم راځئ امازون سټارټ کړئ ما ته وایي هاو ما لاړ شئ کلاسونه یې واخلئ دا 1,02,000 درهم په سعودي دوبۍ کې تر خپل وروره تپوس وکړه چې دا خلک په 100 کاله کې هم نشي جوړولی نشي ګټې سرجی زما په خپل سرجی خپل ځای پکې مسافر دی 2,500 درهم سرجی منتلی ورکي هغه کې 1,500 خپل وای 1500 په وشیندي په ډمانو او 1500 کور ته راوړي د غریب سړي ځامن دي خان دا ماشاءالله دا سکرین خیر د غریب سړي ځامن ته پیر د سکرین ریفرش ک بیا خلک کوئی چې دا ریفرش وکم واینر سر بالکل ریفرش کا دا ماشوم ستاسو د پاره یو د سبق هر سړی له پکاره چې دنه زده کړه وکړي او هر سړی له پکاره چې خپل کاروبار چې د پاکستان نه کوي په پاکستان کې چې کوم خويندې دي رونه دي تاسو په امریکا کې هم کولای شئ زه تک اوس په خپل سکرین دغه کې بندې نوز بند کا سټاپ سکرین شیر کا خپل ویډیو به جاری وساتو یس ها شروع د روډ د پروډکټس نه کړی وا کنه د بلی کمپنی پروډکټ دی یوز کړی دی سر جی موږ سره مال پروت سر هانټینګ ونه کو سر کشد مال کو شو کوونه شو مال موږ سره پروت دی سر سامان خپل خرڅوي په میزان باندې څنګه په امریکا ته د اراده شته چې په امریکا کې به مارکیټ پلیس کولاوي کنه کولاوي why not سر جی زما ان شاء الله په within 1 weeks کې ان شاء الله خپل یو اس کې خپل لانچ کوم خپل برانډ به جوړوم تقریبا ان شاء الله خپل برانډ جوړوم سر that's good خبره دا کوشش وکړه چې برانډ رجسټری وکړه برانډ رجسټری ال سی دا غون ټریډ مارک باندې کنه ان شاء الله یو اس پی ټی او خپل برانډ زکه خره چې پر روان مستقبل کې چې بیا ستا پروډکټ سو خرڅول نشي ته بر دغه مالک او کوشش کوا منم تا ته بخلک وای چې یارا 2 ورځې ژوند ته خو ورکوټه د خلک خبرې ما وره درې تا باندې تیر شي ځکه مونږ ته وای د خلکو خبرې ما وره خلک برته وای چې تور کوټه خپل تعلیم ته ضرورت نشته اوکې یس په دنیا کې ضروری شی پیسې ده سره چې پیسې کنا ټول دنیا بستا قدر عزت کوي کته هر چاته هغه پښتون نه ځان مجوړم پښتانه غیرتی او هیڅ غیرت نشته غیرتی سړی غره چې پیسې وسره بهشکه سر نو په دې ایج کې ان شاء الله تر 15 تا ته مخ کې لوی ژوند پاتې ده کوشش کوا چې خپل کاروبار باندې خپل پروډکټ چاته مخایا تا ته بډې نه سر دا نه کوم سر خپل پروډکټ چاته مخایا او هر سړی ته امید ورکو پدې کې بد نشه دا سوچ مکو چې یار زه بچا تر طریقو خیم الله وتا نور چت کی یس دا خبره ده په دوبۍ کې چې کوم مسافر دي په پاکستان کې خپل ژوندونه مخرب وي دا ماشوم ستاسو د مخې کورس جوائن کو یاره زه مکنه سمره پیسې دي په ډمانو په هجړاګانو ولي الکه خدای او خار کا زما کورس ته راشي دینه سیز د کې دا ماشوم ستاسو د مخ کې دی چې دی ماشوم یاره کستانه سم څوک د کی غیرت ناراضي کنه نو اخري پښتون ډیر بے غیرت قوم بي بیا اور سر فرست ټایم کې وته nothing is work at the first time ارشه چې دی په ګوره زدا تاسو موږ پر دوه خلکو له 50 کاله مزدوري کوي شپېته کاله کوي خو ځان خلک یو کال ول نه ور کوي ولی خلک چې دی وای بس کور ته به یو ورځ ډوډۍ راځي او د میاشتې سوچ دا سوچونه منه کې تا په خپل ولیدو ته په امیزان چې 1 لک درهم کولای شي کنه ته په امیزان باندې 1 مليون درهم هم کولای شي ان شاء الله ضرور سرجه په 100 کې یو چکوا دا یو چکا د نه پاتې دي زما یو سٹور چې زما 12 سٹورونه دي زما یو سٹور چې دی د میاشتې $1 million کوي ماشاءالله $1 million کوي او دا چې ما شروع کړی و ما د ډیر ورکوټی نه شروع ما $400 نه سٹارټ غسته دا سٹارټ ستاره لپاره تا اوس په 3 میاشتې کې تا 1 لک درهم سیل وکړو دومره سټرګل وکړو دومره سٹور بوزه چې دا 1 لک درهم ته هر روزانه کې
پاسبل یس سر امیزان چې دی $1 trillion انډستری ده 300 million وسره کسٹمر دی او 1.63 سیلر دی ماوتایو اس کمپټیشن او ټول خلکو ته پدې کې څه اعلی تعلیم ته ضرورت نشته دا ماشوم غره په دولسم تعلیم ته پکې زېم چې کزه زویمه کنه کزه اتوتی سم نظر خبرې زده کوي کزه دی لپټاپ ته شادو کینو مو د امیزان لیست کوم شادو بم د امیزان لیستینګ کوي پښتانه چې دی بیا به وجینا زمنګ تعلیم نشته او دا خبره ده الله دې نورم کامیاب کا Thank you so much. خدای دې د بدو سترګو د نظر وساته امين. دا ډیره خوره خبر زما پښتون په داسې سټانډرډ خوخي چې مزدوري د چا سره وي نه زما بدی شي غریب سړی می بدی شي په خپل غریب سړی می بالکل بدی شي چې مخې لمن راتله خو غریبین راو چتول ځان د انسان په خپل لاس کړي پښتانه زما په دې لیول خوختي چې خپل کار کوي چا تخکته کیږي نه دا ډیر غټ د شرم خبرې بے عزتی لکه د چا سره کار کول دا ډیر غټ شرم خبره ده یس سر دا د رزق حلال کسو کو چې دا من حلال رزق ګټو نه دا ته ځان بے عزت کې پردې مزدوري ځان بے عزت کول دي او ټو بی انس لایک زبتا ته خبر وکم ما د افغانستان په پښتنو کې دا زبار بار وایم چې دا واحد پښتانه دي چې دی خپل وريجي خرڅي خپل خرڅي ایگزیکټلی سر او زمونږه لبردین چې دی د پاکستان پښتانه دا لبردین د غسر د عربیانو سره خپل ژوند تباہ کوي او یا به د غریجړاګانو سره پراته اداره دي کارونه دي او لا په فخر پکې ویډیو هم کوي درهمونه پینولي نو د قشان خپل کار مخې ته بوزا الله به نورم کامیاب کی ان شاء الله بیا راته ویم چې لالچ دی پسترګو کې همیشه ساته دا ما وایا چې پوره شوم همیشه هغه د سکول هغه ګریډ ډاک قصه به د ذهن نو باسي څومره استادان چې دی هغه نظر سره په کار ولګوي راځي زما سره کار کوي او د غریب سړي زامنو د غریب سړي زامنو راځي زما سره کار کوي دا ټول رټې مټې په کلاس کې چې بیان از لایک کس تعلیم دی بزنس انټرپټ کوي وخت له خرابای سکول دی ډراپ کا سکول ته ستا هیڅ ضرورت نشته ته اوس په داسې یو لیول باندې ناسې چې تا امیزان زده کړی ډراپ شپینګ ورسره شروع کا چې اولنی ملین دی چې انشاءالله اولنی ملین دی هټ کو نو بیا 10 ملین ته تله ډېر اساني اولنی ملین جوړول اولنی 1 لاک جوړول ډېر ګران یا تا جوړ کړی دی یس سر بیا 1 ملین دا غینه ډیر ګڼي چې 1 ملین دی جوړ کو بیا تا د $2 نشته یس سر جی سر ویډیو چې ما ټیچرو کړ ټیچر مال میسج وکړ چې دا اکاؤنٹ سیستم باندې ما په دا خبرو کړ کنه نو بالکل دا تاسو خبره بالکل سره چې سکول نه اوغانات غوښنه زما اوس د پښتو کورس هم جوړو ما زیات تر خلکو ته مشکل یې یاره موږ په پښتو کې جوړ کا نو زه پښتنو ته په پښتو کې هم کورس جوړو ما لګیم کار په روان دی او ان شاء الله نو ان شاء الله دا چې هر پښتون د خپل کور او خويندې هم کولای شي چې دا ماشومې له پاکستان نه کولای شي هر سړی کوی په پاکستان کې ستا د وبې تلو تو سره ضرورت نشته نه زم ان شاء الله دی چومس کو بدن زما پلار په سعودي کې سالوي خاله تیر کړی قسم په خدای کې دا یو لک ریال هغه په حساب عمر کې ګټلی صحیح خبره ده سر جی سمارټ کار وای الله دې دغه شي سمارټ ساته ټول دنیا ته ګوري ټول پښتانه ته ګوري فخر کوم زپتا یقین وکا زپتا پسې ځنه ته پیژنم چې تاسو کې ته د چرته ای ولا زدي پیژنم نو خو سبا ورځ کې د مور لاس اوچت کیو چې یاره شاید لدی الله عزت ورکړي نو هغه دعا پکار ده او تاسو کامیابی چې تخې سبا ورځ تخې د زما سټوډنټ عزت ته ان شاء الله کې $1 مليون راولې ګوت براولې نو چې تاسو غریب نو چې تاسو غریب یې زمستانه سو غواړم قسم د تخرم سر جی دوبه مې رول کارو کو چې نو دا ویډیو دراغلی سر جی مال شاید ورته دا ویډیو کیو ہے مسر شاید تا مال چې کال کړ چې 1 مليون چاهیے لو والا خدا کی قسم په خدای زما دا ګول دی زما دا ګول چې زما په نیټ ورک کې زما چې څومره سټوډنټان دي چې زما نیټ ورک جوړ شي دی کامیابی نو سبا ورځ کوم یو پروجیکټ راوړو نو هغه به مخې ته ځي الله دې خاصه ویډیو بډیر وګدو نو کولو ته دې سم میسج نو په قربان زما هر یو وړو ته غټو ته غونډو ته خپل میسج چې ویژن وساتئ د غریب سړي زامن ته وایا او د غریب سړي زامن واوري د غریب سړي زامن واوري ویژن وساتئ نن د پاست پریزنت غم مکو د فیوچر غم کوي
دا سه وک ملټیپل مینر پرې دا باید ملټیپل بینر څنګه شم څنګه ډالرز وګټم غټ ویژن ساتي مایند سیټ دنیا به ستا لاس کې وي سر دنیا به د دیو لاس کې وي بالکل که دیو لاس کې نشو چې پیسې دیو لاس کې نه کنه هیڅ هم نه کاکا نه ماما خپلوان اسی ګوره خپلوان خو بستانه ډیر تاویږي را تاویږي چې نه ته دومره کار شوی دی کنه ډیر زیات کارونه راته شوي دي ډیر زیات خبره بس دا په دنیا کې دوه قسمه عزت ده ټیک ده یو د عزت چې موږ له خلک راکوي بل عزت موږ ځان له خپل ورکو زموږ پښتنو کې دا کار دی چې پردي عزت ته خوشحاليږو چې خلک بسوي نه خپل ځان له خپل سیلف ریسپیکټ خپل عزت ورکوي او خپل عزت دار چې ستا سره په دې دنیا کې پیسې کنه ته کامیابې ته بادشاہي چې ستا سره پیسې کنه ته چاته کنزلو کې ستا کنزل په خلکو دوا لګي هو که ته غریب یو تا چاته کنزلو ګړون چا بدله خلو ورانه کړي نو همیشه زه دا وایم چې کاروبار کوي خپل بزنس کوي په دې کې سکون دی په دې کې برکت ته په دې کې انسان مخې ته ځي ستابا دا اوس ستاره پر سٹارټ ته تو مخ کې ته ځي ستا ډیر غټ ویژن ستابا یو چکه دا نه یو پاتې دي سر ستابا خپل برانډ جوړي ته به یو ان شاء الله ته یو کنسستنسي پکار ده تا ته بس په دې کې ډیر مشکلات راځي چیلنجونه راځي خو اوورنایټ سنکی هر شی ټایم علی گیو اپ نه کې خدای دې کی کنه چې ته دولګي مړ شي خو خپل کار کوه خپل کار یس سر بازار ته وزه په مارکیټ کې چولې خرڅاو خو خپلې خرڅاو دا غي ضرورت اوس په بیا پښتانه و چې ټول کاروبار شروع کی کارونه بسو کوي دومره په دنیا 1 بلین پښتانه هم نه دي په دنیا کې 1 بلین خلک ته یس سر 1 بلین خلک ده نو ډیر شي خلک دي چې پر دې کارونه نه کوي نور خلک ولې عربیانو لمن کارونه کوي ولې نه سر د عربی خزي ته منګ لاندې جارو وو کنه وو نه خپل خزي هم پریخي د عربیانو خزینو د سیمالداران جوړ شي چې تاسو ته د سیمالداران جوړ شي چې تاسو ته خلک د غشي تاسو له خلک کارونه کوي خو نه پښتون بیا جو د منګک پشان برید تاوي چې نه منګ غیرت ته سویم دا ډیر زبردست میسج دی سر همیشه ویژن غټ ساتي خبره دا تاسو خلک تاسو پته بوز د غریب سړي ځامن سوې قبر ته وړي وای بالکل وړم جی ما سره دا ایکس میکس کنه سر ما سوي دا یو لک درهم جوړ کړی ول 13 پرو میکس والی نه دا خردي دا د غریب سړي ځامن د غریب سړي زوی سر چې پیسې وشي یا به کباب خوري غلبو کې د کبابو یا به فون به والی یا به د غریب سړي ځامن سټینګز کې یا به پلی سټیشن والی دا غریب سړي سوچ غټ ساته خلک بتاته وي د جامو د دې پروا مکو چې پیسې په جیب کې سره پیسې کنه بینک بیلنس میټر کوي نه آیفون 13 دغه کوي اسم نو بلو مینوسا دومره چې کله د سره بیا پیسې راشي بیا لګوا بیا چې د بنټلی هم چلاو په پاکستان کې چې بیا د سمرزي خو اول چې د کاروبار زمونږ پښتنو کې ته پته مین مسله دا هغه په دې نه پوهیږي چې پیسې څنګه کار کوي سعودي ته لاړ شي مزدورو کې زر ځان له کور جوړ کی سو کی زمکه والی کورونه والی ګوره د کې یو ځکه دا غلطي کله چې هم ته دا غلطي کې ته چې کور جوړ کې دا سوچو که یار دا کور بچلای سوک خو دغه کور لبته کار کې نو چې اول داسې سورس جوړ شي چې یار زه کور جوړوم خو د سورس پکاره چې کور وچلای چې تر کور نه مخکې کاروبار جوړ کې کاروبار در کورونه هم جوړي بیا تام ساتي یس سر ته چې په کم کلی کې پاتې کې پاکلی کې دکانداران شته ډیر زیات هغه دکانداران چې د دوبۍ سعودي له مزدوري لتلی نه لتلی په دې بازار کې چې څوک چوري خرڅي هغه زی سعودي دوبۍ نه زی په بازار کې ډیر زیات خوشاله ډیر زیات او ګټي تیم ډیر کم سي کم د خپل خزي سره خلش په سمري د اجرا سره خو نه سملی کنه په دوبۍ کې د سیده کنه چې مسافري خړلې غم ساس کې ولګي امولې سم پیو غانا غم ساس لګولې او سا ویډیو باندې ها دا خو مړه ټول د غریب سړي ځامن د ګیرې پری دی بیا راشي په جیب کې سره 2 روپۍ پردی په پردو چې ډوډۍ باندې ځان ساتي ورشي وای دا کومه صحابت ټول عمر بیا راشي ما پسې د دین دنیا خبرې کوي دا خبره په خپل ځای الله دې کامیاب کا د قشان ویژن ساته مارکیټ پلیس دی ډیری کا اف بی ای شروع کا ستا شپمنٹ ریټ ما کتل ستا شپمنٹ ریټ چې دی لیټ کی نو دغه هیلث برابر کا زمونږ الته بزنس دی کنه سر دلته زیز نه کنټرولو مکنه ته شاګرد چې وته منو هغه ریپلی لیټ کی کنه نو دی چې شپمنٹ لیټ شي اوس مې ورو سره خبرو کړی کس وته هایر کا فول ټایم کس وته هایر کا اس خبره نه ده 2000 درهم ولا ایکسترا ورکوا یس سر 5000 درهم سره راځي زبردست چې دا شپمنٹ دی په ټایم کوا چې سمره یو خبره دا وره د ځانه با
بعضې جاهلان پښتانه چې دي کاروبار جوړ کړي پخپله پکې کار کوي نه چاله پیسې نه ورکوي څومره چې ته ټیم سیوا کوې که نه دا د قدرت نظام دی ستا اپریشن به قدرت غټېږي او ته به مخې ته ګرو کوې نو شپمنټ دې په ټایم کوه نور مارکیټ پلیس چې دوبۍ اف بی سعودي عرب ته ان شاء الله نیکسټ کوم سر سعودي عرب چې ته څومره په دې عمر کې تا ځان څومره ګلوبل لیسټینګ چې څومره تا ګلوبل لیسټینګ وکړو څومره تا ځان سټریچ کو نو ان شاء الله چې ته مخې ته لاړ شي ان شاء الله سر جی میسج به یو پښتون ورور ته رسېږي جی وای کو ولا کو تا دوست موس وای کنه سر جی دوست موس زما په ذهن دو دوستان زما په ذهن چې دوست اول نمبر ستا دوست الله دی بالکل یو دوست الله دی الله یقین سره مینه وسره کوي مینه محبت وسره کوي الله سره دویم څو دی ستا د دوخ پیری ها دا و دې راسي نه تا دوست راسوي چې څوک دې نشي راسوي دا دو دوستان دا مې دوست موز دی او اچي دوست تا ته پتر پښتانه ولې مرګتیا کوي حقیقت د ته وایم پښتون مرګتیا لدیره په دوبۍ کې چې کم پښتانه مرګتیا کوي هغه دې پر مرګتیا کوي چې زمل تلال شم د انډیوال په ما پسې پیسې را لېږي چې ختم شي را سره زره او په پاکستان کې پښتانه د بل سره دوستی کوي که یاره موټر سایکل تی غواړم موټر سایکل لا کوي که زوچته کوتریا پردی اگئی پټو جو پای کې بر سره لاس را کوي او په حرامي توپ کې نور زما د نظر کې صحیح دوست چې دی کنه صحیح دوست انسان لږ په هر ټایم کې لاس ورکوي پیسه ده د پیسې نه او دویم ښه دوست چې دی سپی دی د سپي نه بل ښه دوست په دنیا شته نه نشته که پښتون وایي چې زه دوست ساتم د دوست په ځای سپی ساتي دا زهر چاته یم نن سباني مرګري به دې سیند ته غوزار کي او ګوري به راته خو که ته اوبو ته غوزار شي دقه سپی در پسې ټوپ وهي راوچتی دی نو زه همیشه دا ورکوم چې نن سباني مرګري مصیبت جوړي ستا سره بوس ډېر خلک کوشش کوي د سره مرګری شم چا سره مرګری کېږه ما داسې پښتانه لیدلی دي چې مرګري د 500,000 د موټر سایکل لپاره وجلی دي او بیا موټر سایکل د 500,000 نو ستا سره به ډېر خلک راځي خپل ځان په حفاظت کې ساته دا ما دا تسوي د خلکو نه ځان لري ساته خلک به تا ته ډېر وي چې یار دوست ښه شی دی وایي غر ورګه ته پښتانه یو متل کوي وایي غر په غر ورځي وایي خوشحال خان خټک په زما مور پلار ما ته ډېر متل کوي خو زه ورته وایم چې زما سره د کمې پورې په بینک کې $1,000,000 زما هېچ چاته هم ضرورت نشته نه غر ته ضرورت شي خپله به خپل زه په خپله غر یم په خپله صوبه شه هېڅ چاته هم ضرورت نشته چې پیسې را سره ډاکټر دی هم شته چې پیسې را سره خلک دی خخی چې پیسې را سره هر څه نو کوشش کوه چې یو لیول ته ځان خپل برین په خپل کاروبار ډېر فوکس وسه تا ته زم دومره لایک ډسټربنس پتا ته راځي مخې ته تا ته به ډېر ډسټربنس راځي کورس چې دی بار بار ریپیټ کو ډراپ شپینګ سره هم شروع کړه ټریډینګ هم شروع دا هر څه دا ان شاء الله چې په پښتو کې کورس جوړ کم هغه به راته هم آسان شي خو دا آی تھنک په اردو ټول خلک پوهېږي په اردو باندې پوهېږي سر چې هر یو پښتون پوهېږي خو ویلو کې لږ پرابلمز ورته لري خو نه ښه خبره ده ټول پښتنو ته زه دا بیا وایم چې تاسو فضول پس دوبۍ سعودي کې په اجراګانو پیسې نولئ دغه کوئ صابون شیمپو نه لئ ټول په کورس کې زه به لینک په ډسکرپشن کې ورکم ځان زده کړه وکړئ که څوک زه تا ته څه ما زه الریډي دا ماشوم موږ ګرو کوو که څوک وایي چې یاره بعضې خلک لیدلي چې ته دومره مالدار یې فری ولې نه ورکوې په دنیا کې فری څه نشته او د هر شي یو ویلیو یو ټاګي نو کورس جوین کړئ دا ماشوم تاسو ولیدو $1,00,000 درهم ان شاء الله زه بس تاسو سره بل پاډکاسټ هم کوم تر 1 مليون ته ورسېدو ان شاء الله تر افغانستان لپاره د پښتنو لپاره فخر د خپل ګورزه ته سیمه کته خپل افغانستان بیرغ نه لري کپرې تندی ټټو کې کنه خو چې ته سم سړی نه دا د ملک د لپاره فخر نه دی خو دا اوس د ملک فخر دی چې ته یو کار کې ریونیو راولې د امیزان نه د $1 trillion کمپنی نه نو زم چې په افغانستان کې کم پښتانه دي په پاکستان کې ټول دا کار شروع کړي دا وسره روان ټول ژوند دا دی د کمې پورې زه تا ته څه یم د انسان څومره عمر ته ګوره انشاءالله 15 سال پس پتر 30 سال وي نو انسان ټول عمر کار نشي کولی نو دغه شان ګرو کوه انټرویو په دې ځای اختتام کو ډېر اوږد د ټولو نه بخښنه غواړم که زما په خبرو یو زړه خفه شوی خدای یو زړه واچوه الله الله